الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا رب رحم او کرم سرا زمون دا کما مبارکه دوره چی و قطر تا باقی کی دا دویم بیان او نشست او ناست دا والله رب العزت دی زمون دا راجمه که دا او زمون دا معمولی محنت تی اللہ رب العزت بخبل در کے قبول کی. نن بخبر کو دا اللہ رب العزت دا معرفت پبارک دا اللہ رب العزت پی جندنا چی اللہ رب العزت سوک دے دا پولنا اولنی خبر چی پیو بند بندے لازم دا اگر دا چی دے دا او پی جنی چی اگر رب سوک تے چی دے بندگی کئی دا بنیادی مسئلہ دا او دا اہم مسئلہ دا بلکہ دا پولنا اولنی مسئلہ اگر دا دا وجہ دا چی دا آگا وقت پوری یو بندہ دا خپل رب صحیح بندگی نشی کولے چی سو پوری دا رب پی جندلے رے او ہر انسان اللہ لر پیجنی بخبل فطرت سرا تردی چی کافرانی پیجنی او اللہ رب العزت با آغا وقت کی چی کل آدم علیہ السلام پیدا کو ندری طول انسانان نے یولوز اغسطے ہو سورة الاعراف کی داگی تذکرشتی اللہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فآغا عالم أرواح کی اللہ رب العزت دی طول لدى لوز اغسطه وچیزستا سو رب یم کنیما طول ویلو قالوا بلا ولنا تزمون ربی شهدنا من دی خبری گوئی ورکو او دا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پا حدیث کی کڑی دا امام ترمذی دا حدیث را ورد دا رب العزت چی دی سو پوری صحیح پی جندلے لی دا آغا وقت پوری تصحیح بندگی اگنی شی کولے بلکہ زد آویما چی دا انسان دا خپل زان دا پی جندون مخ کی اگل پکار دی چی اللہ پی جنی چی اللہ سوک دے او غسنگا لکوشی اسرے کدا تپوس کی چیز سوکیم دا دین مخ کی تدا تپوسو که چیز چا پیدا کرے یم زکو یم یعنی زکو موجود یم خود چا پیدا کرے یم اگر سوک دے چیزے دی دنیا تا دی سرا لے گلے یم بیا ورپسی بل سوال داری چی دا صد پار را لے گلے یم او کمونگ دی دو خبرو کے سوچو کنے نزمونگ دیر خبری بحلش اولنے سوال داری چیز چا پیدا کرے یم دویم ولی پیدا کرے یم زچا پیدا کرے ما دا دی پا جواب کے بطبیا دا اللہ رب العزت شان معرفت اگو بیتاوری چی تا اگر رب پیدا کرے چی اگر دا دے اگر دا دے اگر دا دے اگر دا دے نتبا او پی جن اخبال رب او چی کرے دا اخبال رب او پی جن دو دا اگر صحیح عبادت بو کی او کرے چی دا اخبال رب او پی جن دو دا اگر بدی سے قدرو کی لکا سن چی پکار تھی او کله چې د خپل رب او پیژندو نو هغه ته به نږدې شي او کوشش به دا کوي چې زه هغه ته نږدې شي او چې څومره د الله رب العزت پیژنګلو ستا په زړه کې کمزوري که نه څومره ته الله نه پیژني دومره به ته الله نه لري او په دې ډله زه یو مثال در کوم ولله المثل الاعلى او د الله اوچت مثال دی اوس یو سړی راولګي تا له هر څه درکړي ته تی سغواړي هغه تاله درکړي او تا سره مرسته وکړي او تا سره ښه وکړي او یعنی هر قسمه حاجت ترې پوره کړي نو تا دې بلکل وپېژندو چې دا څوک دی ولې ځکه چې ته دې سړي د سره ښه کړي دي
ډېرې منډې د سره والي دي، نو ته به اوس کوشش کوې چې دی پوره وپېژنه. ته وپېژنده چې کله دې پوره وپېژندو، د هغه دا ښه دې ولیدو، نو بیا دې د هغه سره محبت یقیني پیدا شو، او په دې کې شک نشته چې ته به داسې کس سره محبت کوې. بل کار به بیا ته دا کوې چې د ده د دې خو په بدله کې به ته د ده سره وفاداري کوې، ځکه چې هلته تا سره یې ښه کړي دی او تا پېژندلی. ها څه وخت بعد ته د دنیا نه لاړې او بیا ستا زامن رالوی شو، دغه ستا دا زامن دا سړی ستا په شان نه پېژني څنګه چې تا پېژندو، نو دوی به اوس د هغه په حق کې کمی کوي، او دا لږ ډېرې په دې پېژني ځکه چې تا سره یې لیدلی و، تا به تذکره کړي. بیا په دوی پسې بیا چې کوم نسل بل راځي او هغه ستا لوسی دي، هغه به بیا د دې کس نه ښه لرې شي، ولې ځکه چې هغوی معرفت به د ده سره کوي. دا یو مثال پې واله چې څومره ته الله رب العزت نه پېژني دومره به ترې لرې، او چې څومره یې پېژنې دومره به ته الله رب العزت ته نږدې. هسې دا عقل مني داسې کېدی شي چې یو سړی دی خپل رب پېژني داسې لکه څنګه چې پکار ده، چې الله دا صفات دي، دا نمونه دي، الله دا کوي دا کوي دا کوي، الله معیني، الله زما اوري. دا خبرې دی د زړه نه مني، صرف په ژبه نه. دی به زینه وکړي، دی به غلا وکړي، دی به ظلم وکړي، دی به دوکې ورکړي، نه. او چې کله یو انسان په داسې ګناهونو کې واقع شو، پوه شه چې د الله رب العزت په معرفت کې هغه د ده په زړه کې کمی دی، څه کمی راغلی دی، ځکه د ده نه دا نافرمانیانې کېږي. کله یو سړی په زړه کې دا خبره پرته وي چې یاره الله معیني، او ښه د زړه نه دا خبره د هغه په مخ کې د هغه په زړه کې پرته وي، اقرار یې په ژبه هم کوي، د زړه نه یې مني، نو دی به حتی الوسه د ګناهونو نه ځان لرې ساتي، ولې ځکه چې الله معیني، الله زما اوري. دا د الله پېژندګلو دی چې تا ته دا پته ده چې الله ایني، الله اوري، څنګه چې د هغه د شان سره کوي. نن به موږ خبره کوو د الله رب العزت د معرفت په باره کې، او د الله رب العزت په باره کې خبرې کول، د هغه د شان او صفات او د ذات په باره کې خبرې کول ډېر ګران کار دی. ګران کار په دې دی، یو خو د الله شان او صفات به څوک بیان کړي، او الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، که چېرته دا دریابونه ټوله څومره دریابونه چې دي په دې دنیا کې دا ټول صحیح شي، او دا ونې چې دي دا قلمونه شي، نو د الله رب العزت شان او خبرې او صفات دا به ختم نشي، چې په دې ونو باندې لیکي او لیکي او لیکي لیکي، او د دریابونه به د دریابونه به موچ شي، دا قلمونه به دې ختم شي، خو د الله رب العزت شان، حمد، ثنا، خبرې، صفات دا به ختم نشي. اوس به یو سړی په دې لږ وخت کې د الله مبارک خبرې وکړي. بله خبره دا ده، د الله په باره کې خبرې کول ډېر لوی کار دی، ځکه چې یو مخلوق لګیا دی د خالق په باره کې خبره کوي، یو بنده لګیا دی د هغه چا په باره کې خبره کوي چې د هغه بندګي کوي. دا څومره ګران کار دی. که چېرته یو انسان ته ته داسې ووایې که نه چې ته د پلاني په باره کې خبرې وکړه، پلاني هم د ده په شان انسان دی، خو په عزت کې، په مقام کې، په شان کې ته اوچت دی، دی به ډېر احتیاط کوي، دا خبرې به ډېر په مشکله باندې کوي، ولې ځکه چې دی دا وایي چې دغه کس زما نه په شان او په مقام کې اوچت دی. نو سوچ کوه چې اوس یو بنده لګیا د الله په باره کې خبرې کوي، نو دا ډېر ګران کار دی، په انسان باندې خوله راشي، او د زړه دا دړکن او دا درزا تیزې شي چې کله د الله په باره کې سړی خبرې کوي. یېرېږي داسې نه چې داسې څه ووایم چې هغه د الله د شان سره ښایي نه، هغه د الله د شان سره نه ایلایي، داسې نه یو خبره وکړم هغه بې دلیله وي، داسې نه یو خبره وکړم هغې سند نه وي، ځکه چې دا خبرې ته د عام چا مبارک نه کوې، ته د الله مبارک کوې. عام انسان باندې ته دروغ چې جوړ کړي دا لویه ګناه ده، نو بیا په الله باندې څنګه دروغ جوړوي؟ نو ځکه دا قسمه خبرې کول ډېر ګران کار دی. د الله عظمت، د الله شان بیانول په دې کې لوی خوند هم پروت دی، ډېر خوند پکې پروت دی. زه درته
په هغه رب قسم خورم کوم رب چې موږ پیدا کړي او د کوم رب په باره کې چې به خبرې کوو که نه دا دومره خوندوره موضوع ده چې په دې کې ورننوتې چې الله څوک دی او د هغه شان او عظمت بیانوي نو سړی وایي چې دا خبرې مې بیانولې اورېدونکی وایي چې ما اورېدې دا هله چې کله د انسان د خپل رب سره محبت وي که یو سړی موږ ته د پلار نیکه قصې شروع کړي که نه موږ نه تنګېږو ځکه چې زموږ د پلار نیکه سره محبت دی بلکې موږ کوشش دا کوو چې ته څوک راته قصه وکړي څوک راته څه خبره بیان کړي زموږ د پلار نیکه زموږ د بچو په دې موږ خوشحالېږو ځکه زموږ سره محبت دی نو څومره چې ستا د الله سره محبت وي دومره به د هغه خبرې په تا خوږې لګي دومره به د هغه د شان په باره کې خبرې په تا خوږې لګي دومره به د هغه د عظمت بیان په تا باندې خوږ لګي څومره چې ستا د هغه سره محبت وي او په علمونو کې د ټولو نه بهترین او اوچت علم هغه دا دی ټول اوچت علم دا دی زه درته یو قانون ذکر کوم یادې کړه که ته دا معلومول غواړې که نه د هر علم په باره کې یو خاص علم نه چې دا علم څومره غوره دی او څومره افضلیت لري نو اسانه طریقه دا ده ته د علم دی موضوع ته وګورې چې دا علم د څه په باره کې خبره کوي اوس راځو موږ د الله معرفت دا علم دی یو سړی به وایي چې دې کې موضوع څه ده موضوع هغه دا د الله د شان په باره کې خبرې کول الله څوک دی د دې د جواب وضاحت کول نو تعلق د دې علم د چا سره شو هغه د الله سره دی نو چې تعلق د دې علم د الله سره دی دا علم بیا د ټول نه غوره دی لکه څنګه چې الله رب العزت یو روایت کې راځي لکه څنګه چې الله د الله مقام او شان دی په مقابله د مخلوق کې دغه شان د الله مقام او شان دی دغه د خبرو شان دی په مقابله د مخلوق د خبرو کې نو دا علم د ټولو نه بهترین علم دی په دنیا کې داسې علم نشته چې هغه دې ته ورسېږي زه دیني علمونه وایم دنیوي خبره نه کوم لکه علم د حلالو د حرامو علم د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو علم د سیرت علم د صحابه کرامو علم د فقه او داسې پسې بیا ځه دا ټول عبادتونه دي خو دا ټولو علمونو نه بهتر علم په اول سر کې چې راځي هغه د الله په باره کې چې کوم علم دی د هغه د شان سره چې کوم تعلق ساتي نو نن زموږ دا مجلس او زموږ دا ناسته دا هم په دغه موضوع کې ده چې الله څوک دی د الله د پېژندو یو سړی وایي زه الله پېژنم زه یې څنګه وپېژنم زه به ته په دې بیان کې مختصر یو څو طریقې ښیم که په هغې دې عمل وکړو نو انشاءالله ته به خپل رب وپېژنې او الله دې موږ په دې خبرو باندې پوهه کړي او الله دې به موږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله به څنګه پېژنې اولنۍ طریقه دا ده چې ته به د الله خبرو ته واپس کېږي د الله د خبرو نه به ته الله وپېژنې او د الله خبرې چې موږ سره کومې دي هغه د قرآن کریم دی دا هغه وحي ده چې جبریل علیه السلام د الله رب العزت نه اورېدلې ده او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته را رسولې ده او رسول صلی الله علیه وسلم بیا دې امت ته بیان کړې ده که غواړې چې رب وپېژنې نو دغه خبرو ته واپس شه کومو ته چې قرآن ویلی کېږي کومو ته چې وحي ویلی کېږي دا قرآن راواله د دې ترجمه وګوره د دې تفسیر وګوره ته به الله وپېژنې چې الله څوک دی قرآن چې ته شروع کې ګوره اولنی سورت سورة الفاتحة ده د سورة فاتحه اولنی آیت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده الله تعريف دی ته غواړې چې الله وپېژنې د اول سر نه تا ته دا بیانوي چې الله څوک دی الحمد لله ده الله رب العالمين ده الله الرحمن الله الرحيم الله مالك يوم الدين ده الله شان إياك نعبد خاص چې چا بندګي کېږي ده الله دی و إياك نستعين او خاص چې چا نه مرسته غوښتل کېږي هغه الله دی اهدنا الصراط المستقيم دلته د دعا چې ته چا نه غواړې هغه الله دی مقصد د خبرې هغه دا دی چې که الله پېژندل غواړي نو قرآن به د ترجمې سره وایي ترجمې سره په دې وایي ځکه چې یو سړی
جبه عربي نه د عجمي دی نو اعجمي د هغه وخت پورې د الله په خبرو نشي پوهېدی چې څو پورې د ترجمه نه یې زده کړي او بیا د ترجمې سره وضاحت د الله د کلام لکه صرف په ترجمه کار نه کېږي او دا زه اکثرو ملګرو ته وایم په درسونو کې زه هم صرف دا نه چې تا ترجمه یې زده کړې ده ترجمه به ته زده کړي بیا به په آیت باندې نه پوهېږي نو لږ ټیم ورکوي دې قرآن ته او د قرآن دی ترجمه او تفسیر ته نو خپل رب به وپېژني چې هغه څوک دی دا هغه خبرې دي د قرآن چې د انسان په زړه کې اثر کوي د انسان دا بدن نه دی بدن په دې باندې یو ناشنا کیفیت راشي چې کله سړی د الله رب العزت دا خبرې اوري او چې کله یو سړی د الله په باره کې اوري یې بیاني یې ترجمه کوي یې تفسیر کوي حیران بشي هذا عظمت د الله ته او شان د الله ته الله رب العزت قرآن کوي الله نزل احسن الحديث الله خیسته خبر را لېږلي دي احسن الحديث د الله د خبرونه خیسته خبرې د بل چا نشتي د الله د خبرونه رښتینې خبرې د بل چا نشتي چې کله ته د قرآن کولاو کې که نه او په دې نیت یې وایې چې زه د الله بندګي کوم او غواړم چې الله وپېژنم والله داسې به وپېژنې چې ته به حیران شي مشکل من کې دی موږ چېرته وخت ډېر نه دی ورکړی موږ صرف دا خبره پېژنو چې الله زموږ رب دی ته د چا بندګي کوې د الله الله څوک دی مخکې د سره جواب نشته یعنې که دا تپوس ته ډېرو مسلمانانو نه کې وکتي وایي ته د چا بندګي کوې تا ته لازم وایي چې زه د الله بندګي کوم الله څوک دی بس دی بغلی ولاړ اسې ما ته د دې حال ته وګورو بیا ما ته ووایي دی به د الله بندګي څنګه کوي د تاسو په خپل اندازه لګولی شي چې یو سړي سره د دې خبرې پوره جواب نشتی چې الله څوک دی د ده په منځه کې به خوني دی چې د قرآن تلاوت کوي به یې کې به خوني دی چې د الله بندګي کوي به یې کې به خوني چې نه واضح دی چې نه ځکه چې دی هغه څوک نه پېژني د چا دپاره چې دی دا مونځ کوي دی هغه څوک نه پېژني د چا دا کلام چې دی لولي دی هغه څوک نه پېژني د چا په دین باندې چې دی روان دی او د هغه نه دا غواړي چې ما نیغې لارې ته راوړی دی پېژني نو چې دی پېژني نه تا له به خبرې څه خوند درکړي تا له به د هغه بندګي څه مزه درکړي الله نزل احسن الحديث الله را لېږلي دي ښایسته خبرې كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله دا زما مقصد په دې آیت کې الله وایي ما داسې آیتونه را لېږلي دي دې کسره بس کوه نه دې کسره بس کوه بس بس الله باره کې خبرې روانې دي الله ښایسته خبرې را لېږلي دي دې خبرو اثر ته وګوره په مؤمنانو باندې تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کوم خلک چې د الله نه یریږي هغوی چې کله د الله دا کلام واوري که نه نو د هغوی په جسم باندې غونه ځیږ شي او د بدن دا ویښتې ودرېږي چې کله پکې د یېرې خبرې واوري کله د عذاب خبرې واوري ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله او بیا چې پکې کله د رحمت خبره راشي د جنت باس راشي داسې نور د نعمتونو تذکره راشي نو بیا د دوی دا زړونه چې دی دا بیا هغه یره ترې ختمه شي اطمینان او سکون پرې راشي چې کله دې دا کلام یې زده کړو که نه چې دا اثر یې دی په بدن باندې ته به هله خپل رب وپېژنې چې ته د چا بندګي کوې نو اولنۍ طریقه د خپل رب د پېژندو هغه څه ده زه غواړم چې تاسو په کې م څه ووایئ ما اولنۍ طریقه څه ذکر کړه پوه نه شوي زما په خبرو بارک الله فیک کوم چې اخره کې ناست هغه به پوه شو خوا او شا کې چې کوم دی الله بخلي اولنۍ لار د الله د پېژندو هغه دا دی چې ته په قرآن باندې ځان پوه کړي
په قرآن چې نظام پوه کو تا ته ویل چې ته د کوم رب بندګي کې او هغه څه شان لري او څه عظمت دی دا به ټول وپېژنې. درېیمه لار د الله رب العزت داسې سپیکر یې کولاو دي شور کوي که څه د سپیکر کولاو خو نه یې که شور دی د لاسه کې دانه دا خو ټول سپیکر یې بندې کړي دا نه یم دا چې کیدای شي دا کولاوي زه دا یم اوس بند شو تاسو خبره اوږده کړه. دویمه لار د الله رب العزت د پیژندو او د الله د معرفت هغه دا دی چې ته د الله رب العزت نومونه یاد کړې. او الحمدلله زما په دې موضوع باندې تفصیلي درسونه شته هغه واورئ. د الله رب العزت ښایسته نومونه په دې عنوان سره زما درسونه دي په انټرنیټ کې میلاویږي ملګرو سره مې دغه نومونه تفصیلي واورئ ته به وپېژنې چې ستا رب څوک دی. د الله نومونه چې وپېژنې الله به وپېژنې. خو د الله نومونه داسې نه دي چې صرف یادول دي. د الله نومونه به اول معلوم کړي چې د الله نومونه کم دي بیا به په هغې باندې ځان پوه کړي چې د دې څه مطلب دی. لکه اوس د الله یو نوم دی الرحمن الله مهربانه دی. چې کله ته دا نوم وپېژنې که نه نو تا ته دا پته ولګېده چې زما رب مهربانه دی. د الله بل نوم دی الرب. رب چاته ویل کېږي ته پې ځان پوه کړو چې رب مالک ته ویل کېږي رب سید ته ویل کېږي رب هغه چاته ویل کېږي چې هغه تربیت کوي. نو زمونږ رب چې دی هغه زمونږ پالنه کوي ځکه ورته رب ویل کېږي. او زمونږ رب مالک دی د دنیا او د آخرت. په دې طریقې سره چې ته روان یې ته به خپل رب وپېژنې. یو نوم ستا مخې ته راځي او ته پې ځان پوه کړې. لکه اوس ستا مخې ته د الله دا نوم راغی الکریم. الکریم معنی ده چې رب العالمین سخی دی د سخاوت صفت لري غني دی. دې کې ته خپل رب وپېژنې چې د هغې یو صفت دام دی یو نومي دام دی. اترې کې د قرآن تلاوت کې او په قرآن کې د الله رب العزت د نومونه ستا مخې ته راځي په دې کې سوچ کوه فکر کوه چې دا زما رب دی دا هغه الله دی. لکه سورې فاتحه باندې یو مثال ورکړو چې موږ ته ښه یاد ده. الحمدلله د الله یو نوم دی الله. دا موږ ټولو ته معلوم دی ماشومانو ته معلوم دی الله. د الله څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی معبود هغه څوک چې بندګي کېږي. اوس موږ خپل رب وپېژندو چې زموږ رب هغه څوک دی چې د هغه بندګي کېږي او هغه د دې لایق دی. دې طریقې الحمدلله رب العالمین. رب العالمین الرب ما تاسو ته وضاحت وکړو چې الرب هغه چاته ویل کېږي چې هغه پالنه کوي هغه مالک دی. العالمین ټول مخلوق ته ویل کېږي. نو زموږ رب څوک دی چې هغه پالنه د ټولو مخلوقاتو کوي یا هغه مالک د ټولو مخلوقاتو. الرحمن الرحیم مهربانه دی زموږ رب. تا ته پته ولګېده چې او زموږ رب مهربانه دی او داسې پسې بیا څه. نو کوشش ته وکړئ چې د الله رب العزت دا نومونه دا یاد کوي او ځان پرې پوه کوي او چې الله دې وپېژندو بیا به ترې یېرېږي ډېر او نږدې کېږي به ورته ډېر. او الله د پیژندو یو طریقه ده چې ته یې نومونه یې زده کړي. قرآن کې الله رب العزت په سورت فاطر کې یو خبره کړې ده. وی سورت فاطر کې دا آیت دی انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه د هغه په بندګانو کې چې ډېر یېرېږي هغه د علما دي. علما چې کله وویلی شي په قرآن او په حدیث کې دا بله فایده یې ده کې قرآن او حدیث کې چې کله د علم تذکره کېږي او فضیلت بیانېږي یا د عالم شان بیانېږي د دې مراد هغه عالم چې هغه قرآن او حدیث باندې پوهی او قرآن او حدیث باندې عمل کوي او خلکو ته بیانوي. او علم چې کوم فضیلت بیانېږي په شریعت کې هغه علم دی چې هغه د قرآن او د حدیث سره تعلق ساتي. نو کوم علما چې حق پرسي الله وی دوی زمانه ډېر یېرېږي. یو سړی به سوال وکړي چې ولې وجه څه ده؟ دا ټول مسلمانان یو شان د الله نه ولې نه یېرېږي چې د علما پکې ډېر د الله نه یېرېږي؟ جواب دا دی چې د علما خپل رب ډېر پېژني
او ما تاسو ته د بیان د اول نه زه دا خبره کوم چې څومره خپل رب پیژني دومره به ته تیارېږي. درېیمه طریقه د الله د پیژندلو هغه دا ده که غواړي چې الله وپیژني هغه ده چې په دې کائنات کې سوچ او فکر کول. کائنات کې سوچ او فکر کول. او په دې باندې الحمدلله زما یو بیان دی که علم زیاتول غواړي هغه واورئ په دې عنوان باندې ورک شوی عبادت. ورک شوی عبادت هغه کم دی؟ هغه د الله په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کول. د یو لوی عبادت دی، زموږ دې طرف ته توجه نشته. او یره که د دې مبارکې خبرې شروع کړو که نه نو دا دومره اوږده او خوندوره موضوع ده چې هفتې هفتې به تېرې شي، زموږ دا موضوع به ختمه نه شي. د الله په مخلوقاتو کې سوچ کول، د الله دې کائنات کې سوچ کول. ته به الله وپېژنې الله څوک دی؟ د اسمانونه یې پیدا کړي، ته اسمانونو ته وګوره. الله څوک دی؟ د ځمکې یې پیدا کړي، ته ځمکو ته وګوره. الله څوک دی؟ ته یې پیدا کړی، ته خپل ځان ته وګوره. الله څوک دی؟ د پلانې کاري کړی دی، پلانې کاري کړی دی، دغه مخلوق ته وګوره، دې مخلوق ته وګوره، ته به الله وپېژنې. لکه هسې سورت النمل کې یو څو ایتونه دي، دا زه ستاسو په مخ کې تلاوت کوم او په دې کې به سوچ کوئ. چېرته موږ دې خبرو ته ګوره سوچ نه دی کړی، که چا سوچ کړی هغه به ډېر لږ خلک. الله رب العزت وایي أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. هغه څوک دی چې د ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي. دا اوس الله به پېژني چې کله دا ایتونه ته لولي او بیا ځمکه او اسمانونو ته پکې سوچ کوي. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. هغه څوک دی چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. او بیا ستاسو دپاره د اسمان نه اوبه راوروړي د څوک دی؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجة. د هغې سره چې دی تک کشني تر و تازه ونې او بوټي د ځمکې نه راوکړو، دا څوک دی چې دا کار کوي؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. او دا ستاسو په لاس کې نه و چې تاسو د ځمکې نه دا بوټی دا فصل دا ونې د تاسو راویستی. نو ځکه بیا الله سوال کوي دې کې سوچ کوه أإله مع الله. ایشتی د الله سره شریک بل څوک چې د هغه د بندګي وشي؟ بل هم قوم یعدلون. الله وایي څوک چې زما سره شریکان او برخداران جوړوي که نه د هغه خلک دي چې د حق نه اورېدلي دي. مخکې الله وایي أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا. هغه څوک دی چې د ځمکې داسې ټینګه ساتلې ده، دا خو زیږي نه، دا په ځي ولاړه ده. دا څوک دی؟ تاسې دې کې سوچ کړی دی؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا. او بیا د ځمکه کې ځای په ځای ولي چینې روانې کړي دي. دا کار چا کړی؟ تا موږ ته سوچ کړی دی؟ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي. او بیا په دې ځمکه باندې د غرونه چې کوم دنګ دنګ ولاړ دي دپاره د دې چې دا ځمکه پرې ټینګوي، دا پرې الله میخونه وهلي دي. دا کار چا کړی دی؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. دوه دریابونه یو ځای روان دي، یو ځای. د دې دریاب د اوبه دې خوا نه راوړي، د ده د دې خوا نه راوړي. دا په دې منځ کې دا پرده د چا راوستې ده؟ دې کې چې د سوچ کړی پوخا کېدای شي دا خبرې چا لیدلې نه وي، دا ډېرې چې هغه اوس ولیدې شوې د دې سوشل میډیا د لاسه. یو ویډیو چلیږي، تاسو به لیدلي، دوه دریابونه دي یو ځای. دغه یو هغه اوبه تکې شنې دي، د بل هغه اوبه دریاب هغه اوبه چې دي هغه لږې سپینې دي، سي خړوالي ته مایلې دي. او دواړه د اوبه دغه شان روانې دي. اوس دا چا منع کړي دي چې د دې ځای د اوبه دې خوا نه راوړي، دې ځای دې خوا نه راوړي؟ دې کې چې ته سوچ کړی؟ یعنې که اوس موږ دا جوس روان وو، دا اوبه روان او یو بل ته هم داسې ور واړول، په یو بل کې به ګډوډ شي. خو دا اخر څوک دی چې دوه دریابونه یو ځای روان دي او اوبه دي دواړه؟ دې ته سوچ کوئ دا هم اوبه دي، دا هم اوبه دي. د دې ځای د اوبه دې خوا یوه قطره نه راوړي او د دې ځای د اوبه دې خوا یوه قطره نه راوړي. دا څوک دی چې د دې په منځ کې پرده راوستې ده؟ دا څوک دی چې د دې په منځ کې دیوال کړی دی چې هغه موږ ته ښکاري نه؟
خو دا به دې خوا نه راځي دا دې خوا نه راځي که دې کې دې سوچ وکړو خپل رب به وپېژنې ځکه الله وایي أإله مع الله آیا شتي د الله سره څوک شریک چې هغه دا کارونه کوي بل أكثرهم لا يعلمون الله وایي ډېر خلک په دې خبره باندې نه دي پوهه په دې حقیقت نه دي پوهه چې دا کارونه خالص یو الله کوي چې خالص یې هغه کوي نو بیا بندګي هم خالص د هغه پکار ده مخکې خبره روانه ده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هغه څوک دی چې یو غم وهلی غم ځپلی ورته خپل فریاد واورئ او هغه ترې غم لرې کړي پېژنې هغه ځان چې هغه څوک دی کله یې دې کې سوچ وکړو خپل رب به وپېژني چې الله رب العزت نه غم نه لري کوي الله دنه سخته نه لري کوي ورب الکعبه که دا مخلوقات دنه دا سخته لري او چې الله د باندې راحت راولي که نه ورب الکعبه که دا مخلوقات په تا باندې څه سخته راولي الله څوک دی هغه د غم وهلي دی چې غم لري کوي الله څوک دی موږ چې ورته فریاد وکړو موږ ورته وجاړو زموږ نه هغه سخته لرې کړي زموږ هغه حاجت موږ له راکړي چېرته دې کې دې سوچ کړی دی او که دې کې دې سوچ وکړو خپل رب وپېژني زما رب څوک دی زموږ رب هغه دی چې موږ ورته فریاد کوو موږ ورته ژړاګانې کوو او الله رب العزت په قرآن کوي وآتاکم من کل ما سألتموه او څه چې او کوم شي ته چې ستاسو ضرورت دی الله هغه ما تاسو له درکړي دي که دې کې دې سوچ وکړو خپل رب وپېژني زموږ رب څوک دی زموږ رب هغه څوک دی چې زموږ څه ته ضرورت دی هغه یې موږ له راکړي دي زموږ رب هغه څوک دی چې موږ ورته د شپې په توره تیاره کې لاسونه اوچت کړو فریاد ورته وکړو ژړا ورته وکړو هغه زموږ خبره واوري زموږ هغه دعا قبوله کړي یا د هغې په بدله کې که هغه حاجت راله پوره نه کړي د هغې په بدله کې رانه یو سخته لرې کړي که دغه نه وي د هغې اجر راله راکړي دغه زموږ رب دی یونس علیه السلام هغه کیسه خو به تاسو ته معلوم وي انشاءالله هغه د قوم نه خفه شو الله رب العزت په یو امتحان راوستو د مهي خېټې ته ور واچو د مهي په خېټه کې هغې څو شپې پروت په هغه تورو تیارو کې پروت تیاره د مهي د خېټې بیا تیاره د اوبو تیاره د وریځو تیاره د شپې د دومره تیارې چې راجمع شي که تیاره د پاسه په تیاره او تیاره د پاسه په تیاره او کوم ځای کې دی د مهي په خېټه کې او مهی کوم ځای کې دی د دریاب په ویښ کې د هغه ځینه الله وایي هغه موږ ته غږ وکړو یوازې وکړو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یو روایت کې دې سره راځي چې ملایکو دا خبره وکړه چې یا الله دا اواز موږ باندې اشنا لګي خو د ناشنا ځای نه راځي ځکه چې د نیکانو بندګانو د اعمال بره خیږي د قرآن او حدیث نه دا مسله ثابته ده نو دې ملایکو دا خبره وکړه چې یا الله اواز اشنا اشنا ښکاري خو راځي د ناشنا ځای نه وی الله ورته دا زما بنده دی که نه یونس علیه السلام هغه مې امتحان راوستی د مهي په خېټه کې پروت دی دې اوس د مهي د خېټې نه الله ته فریاد کړه الله څوک دی ویې پېژنه الله څوک دی دا هغه مهي په خېټه کې لګیا دی او په توره تیاره کې لګیا دی دا اورېده د الله نه علاوه بل څوک کولی شي موږ خو چې د دیوال نه اخوا شو بل چا خبره نه وه موږ خو چې لږ پناه شو نه م څوک کیني په مخلوقاتو کې نه څوک لیدی شو چې کله پناه شو خو دلته بیان روان دی د رب العالمین په باره کې دا خبره ده الله وی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله وی ما دغه خبره واورېده او ما ولغه فریاد واورېدو د غم نه مې راوویستو الله وی دقه شان زه مؤمنان د غمونو نه راوباسم دا الله دی الله څوک دی چې هغه دعاګانې اوري الله څوک دی چې هغه زموږ د غمونه ختموي الله څوک دی چې هغه زموږ د فریادونه اوري او زه دا خبره ډېره کوم په درسونو کې کوم ملګري زما درسونه ډېره وي هغو به اورېدلي وي چې بیا د الله دې شان ته وګوره که نه
موږ ته څه څه وګورو به موږ یې پرده راچولې ده. چاته دا خبره نه ښکاره کوي چې د زمانه دا غوښتلي د زمانه دا غوښتلي. تا به د الله نه څومره څه غوښتلي او ما د الله نه څومره څه غوښتلي. تا ته دا پته نشي چې ما ته څه غوښتلي او ما ته دا پته نشي چې تا ته څه غوښتلي. زمونږ هغه حاجت هم پوره کړي، موږ په پرده کې هم وساتي. او بیا هغه پرده داسې پرده که ته د هغه رب په لار نیغ روان وي که نه، دا پرده نه په آخرت کې هم نه اوچتوي. جنت ته به لاړ شي، جنت ته خو څوک به خبر نشي چې تا الله ته څه ویلي او کوم فریاد دې کړی او څه خبره دې ورته کړې وه. دا زموږ رب دی. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. هغه سخته لري. دا فایده خو په دې منځ کې راغله، هغه ده چې د خپل غمونه تکلیفونه د الله ته بیانوي، الله ته یې اوروي. څومره چې په مخلوق پسې منډې وهي که نه، څومره بغیر د دې نه چې ته الله ته واپس شي او صرف په مخلوق پسې منډې وهي، نو ذلت به دې په نصیب کړي. مخلوق سره خبره کول دا اسباب دي، خو دا به د اولنۍ مرحلې نه بعد راځي. اولنۍ مرحله به دا چې اول به موږ الله ته خبره کوو، الله ته به وجاړو، الله ته به فریاد وکړو. حدیث کې راځي چې کله د شپې د آخرنۍ درېیمه حصې کې د درېیم رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزېږي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دا اعلان کېږي د الله له طرف نه، وایي څوک شتي څه مشکل ورته شتي چې مشکل ورته حل کړه. دا زموږ رب دی. څوک شتي چې بخښنه غواړي چې زه ورته ګناهونه وبخښم، دا زموږ رب دی. یو روایت کې راځي وایي څوک شتي چې مریض دی، بیمار دی، چې زه دا مرض لرې کړم. څوک شتي چې څه تنګسیا پېږي چې زه ورله د خپلو خزانو نه ورکړم. په دې سیټیم کې په اساس الله ته ووایه. داسې ځینه به دله بندوبست وکړي که نه چې ته به حیران شي، ستا په ذهن کې به هم نه راځي چې دې ځینه به الله رب العزت ستا دا مسله حل کړي. خپلې مسلې چا ته بیانوي؟ الله ته یې بیانوي. الله ته چې دې بیانولي دا زړونه نه دي د دې بندګانو، دا د الله په لاس کې. رب العالمین به دا بندگان مسخر کړي ستا په خدمت کې به یې ولګوي چې کله ستا رابطه د الله سره مضبوطوي. لکه قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي څوک چې ایمان راوړي، صحیح او نیک عمل کوي، الله به د مؤمنانو په زړونو کې د ده سره محبت پیدا کړي. ګوره د بندګانو د زړونه به تا ته راواړي چې کله ته د الله بندګي صحیح کوې. هسې خو د چا سره محبت نه پیدا کېږي. په دې لارو کې دنیا کسان کته ځي بره ځي، داسې خو نه کېږي چې بس ته چا ته وګورې چې محبت پیدا شو، ته چا ته وګورې محبت پیدا شو. خو د یو چا سره چې د محبت پیدا شو، دا سړی دینداری، نو پوه شه چې دا محبت ستا په زړه کې رب العالمین اچولی د لپاره. کله چې ته خپل غمونه الله ته اورې او د الله سره رابطه مضبوطې، رب به دا بندګان ستا په خدمت کې ولګوي او دا بندګان به ستا دا خدمت کول خپل شرف او عزت ګڼي او د یو بل نه به مخکې کېږي چې ستا مرسته وکړي، ستا خدمت وکړي، تا سره ودرېږي. دا ولې؟ ځکه چې هلته ستا اړیکه، ستا رابطه د الله سره مضبوطه ده. خبره د آیتونو کې مخکې روانه ده. الله وایي وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. هغه څوک دی چې ستاسو د ژوند دا ترتیب یې داسې جوړ کړی دی چې په یو بل پسې را روان یې. مشران دي، په مشرانو پسې کشران دي، بیا کشران مشران شي، په هغوی پسې کشران دي او دا سلسله داسې روانه د آدم علیه السلام د وخت. او زمونږ مشران ډېر پکې تلي دي، باز پاتې دي او بیا پسې نمبر زمونږ دی. بیا به مونږ ځو، په مونږ پسې به نوري، په هغوی پسې به نوري، د قیامت تر راتلو پورې. څوک دی چې دا ترتیب روان کړی دی؟ که د دې سوال جواب دې ولټو، خپل رب به وپېژني. ځکه بیا الله وایي أإله مع الله. شتي د الله سره بل څوک داسې شریک چې دا کارونه کوي؟ قلیلا ما تذکرون. ډېر لږ نصیحت الله وایي تاسو اخلئ. او زه ګورې د قرآن د آیتونو تاسو د دې لپاره بیانوم، لکه چې ما تاسو ته ووایي چې قرآن باندې پوه شوي الله به وپېژني. دا خو ګورې زه تاسو ته یو څو آیتونه بیانوم. سوچ کوئ چې یو سړی په قرآن باندې پوهېږي د سورې فاتحې نه سورة الناس پورې، دی به خپل رب څنګه پېژني؟ دا بیا اندازه ولګوئ. مخکې الله وایي أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. هغه څوک دی چې تاسو ته لار ښیي په تیارو د لمده کې او په تیارو د وچه کې. ته په دریاب کې روان یې،
الله تا ته چا ښوولې ده چې داسې به ځې او داسې به کوې او داسې به کوې ته په وچه باندې روان یې الله تا ته چا ښوولې ده چې داسې به ځې دغه شان به کوې داسې به نه کوې داسې به کوې د عقل چا درکړی دی د سوچ چا درکړی دی د فکر چا درکړی دی جواب یې ته یو دی چې الله دی که د دې سوال دی جواب دی ولټو ته به خپل رب وپېژنې بیا مخکې الله وایي ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته څوک دی چې د باران د کېدو نه مخکې سیلۍ راولېږي هغې سره خلک خوشحاله شي یو بل له زیري ورکوي یاره باران راتلو والا دی باران راتلو والا دی سخت خوشحاله وي کوم ذات دا سیلۍ رالېږي د باران نه مخکې که د دې سوال جواب دی ولټو نو خپل رب وپېژني ځکه بیا وایي أإله مع الله شتي الله سره بل څوک برخدار چې دا کارونه کولی شي تعالى الله عما يشركون الله اوچت او پاک دی دا هغه خبرونه چې دې مشرکانو پسې کړي دي او جوړې کړي دي مخکې خبره بیا روانه أمن يبدأ الخلق ثم يعيده څوک دی هغه ذات چې دا مخلوق اول پیر پیدا کړی دی او بیا به په دویم پیر د قیامت ته بیا راپاسي که د دې سوال جواب مو ولټو نو الله به وپېژني أمن يبدأ الخلق چېرته دې کې دې سوچ کړی دی خپل پیدایش کې الله په قرآن کې وفي أنفسکم افلا تبصرون الله وی په تاسو کې دننه د الله د قدرت ډېرې نښې پرتې دي خو تاسو پکې سوچ نه کوئ موږ خپل ځان ته سوچ کوو یو څو منټه هغه دا سوال دا و چې کوم ذات دی چې اول پېرې مخلوق پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی خو بیا د مخلوق دی پیدایش ته وګوره د نطفې نه د یوې قطرې نه الله اکبر قطرې نه د وینې چم د وینې د چم نه د غوښې ټوکړه په هغې کې بیا ډوکي په هغې باندې سرمن دا کار د الله نه بل څوک نشي کولی که سوال دی وکړو چې دا کار چا کړی دی تا ته به پته ولګي چې ستا رب څوک دی چېرته دې ته سوچ کړی دا ماشوم چې دې دنیا ته راغلی نه او د مور په خېټه کې دله د خوراک بندوبست څوک کوي دې دننه ساه اخلي د دې زړه درزېږي دې دننه په ده باندې عجیبه حالات راځي دا څوک دی چې په ده باندې دا حالات راولي چېرته دې کې دې سوچ کړی او بیا ګوره دغه ماشوم چې کله دنیا ته راوځي بیا هم ساتنه الله کوي ځکه موږ وایي د الله یو نوم دی الرب او الرب معنی د پالنه کوونکی الله خو پالنه د ماشوم کوي که دی د مور په خېټه کې او که دی بهر خو چې کله بهر ته راوځي نو موږ ته پکې څه کار حواله کړي چې ته به اسباب لټې نو هغه موږ ته چې پکې لږ ډېر کار حواله شي هغه صرف اسباب دي نو زموږ تندې ترې وي سحر ماښام موږ دا غوسه چېرې بچو پوزې راوستو بچو داسې کړو بچو دغه کړو بچو داسې کړو بچو دغه کړو هدې چې د 9 میاشتې د مور په خېټه کې پروت و ته دې خبر شوی نه خبر شوی ته چا ساتلی دی په دغه ځای کې نو جواب دا دی چې الله ساتلی دی بیا چې دا ماشوم راووتو په کوم ښایسته انداز سره دا ماشوم لویږي او د هرې مرحلې سره په مناسب طریقې سره لویږي دا داسې اندازه چا لګولې ده که د دې سوال جواب دی ولټو نو خپل رب وپېژني ماشوم ته وګوره دی چې پیدا شي څنګه د دا نظر کار کوي رو بیا د دې غوږونو ته وګوره بیا د دې بدن ته وګوره د دې زړه ته وګوره د دې سوچ او دماغ ته وګوره او د هر کار د دې مرحلې سره برابر دی څنګه تاسو یې پوه کړئ هغه دي شي که چېرته دا ماشوم وې د 4 کالو د 5 کالو او دماغ او عقل او سوچ او فکر د دې داسې وی لکه د 4 کالو د سړي دا مناسب وي د دغه مرحلې سره دا به نه مناسب چا دا اندازه لګولې د عرش والا رب لګولې او که چېرته د 4 کالو سړی وي او دماغ د د هغه ماشومي چې هغه د 4 کالو دا نه دي مناسب کله کله الله دې شي وکړي یو امتحان راوړي خپل قدرت موږ ته راښکاره کوي کله دې شي وشي هغه یو امتحاني یو مرضي په چا راشي دلته الله موږ ته خپل قدرت راښکاره کوي چې وګوره
هغې کې هم الله موږ ته ځان ښیي چې ما وپېژنئ چې زه نه برابروم که نه الله وایي تاسو نشئ برابرولی چې الله د دې کس د دماغ زیره نه راولي که نه والله که ما او تا وله د دماغ زیره راولي که دې ټولې دنیا د ډاکټران راجمع شي او کوشش وکړي چې د ده د دماغ زیره راشي د دماغ زیره نشي راتلی ځکه چې عرش والی زیره نه راولي نو سوچ وکړه په دې کې چې اول پیر چا دا مخلوق پیدا کړی دی او بیا به قیامت ته راپاسئ که په دې کې دې سوچ وکړو نو خپل رب به وپېژني مخکې خبره روانه ده الله وایي ومن يرزقكم من السماء والأرض څوک دی چې تاسو له د اسمان او د ځمکې د رزق درکوي که د دې سوال جواب دې ولټوو نو خپل رب به وپېژني ومن يرزقكم من السماء والأرض څوک رزق درکوي د ځمکې او د اسمان یو الله دی او که دغه رب راباندې دا رزق بند کړي څوک راله یو دانه نشي راکولی که دا ټوله دنیا راجمع شي او چې دغه رب راله رزق راکوي نو څوک رانه یو ذره برابر رزق نشي کولی چې څوک پورې الله راکوي دلته دا فایده یاده کوي رزق الله رب العزت موږ له راکوي دنیا کې موږ چې دا کم محنت کوو کوشش کوو دې ته اسباب ویلی کېږي یو ذریعه ده دا ذریعه هم الله رب العزت جوړوي نو خپل اعتماد او یقین دا پوره په الله باندې ساتي رزق زمونږ ګورې د یو انسان په لاس کې نه دی ګورې ښه دا بس زمونږ د پښتانه اکثر په دې خبرو کې لګي یو بل سره په بیټکونو مجلسونو کې چې د ده د دکان د لاسه زمونږ دکان خراب شو د ده د مزدورۍ د لاسه زمونږ مزدوري خرابه شوه او د ده د لاسه زمونږ رزق چې الله کوم زمونږ په برخه کې لیکلی دی دې کې انسانان ګوتې نشي وهلی دې کې انسانان چېرته هم ګوتې نشي وهلی او که دې کې مخلوق ګوتې وهلی نو بیا خو د دنیا دا نظام ټول ګډوډ دی امن یرزقکم من السماء والارض هغه څوک دی چې د ځمکې او اسمان نه تاسو له رزق درکوي هغه الله دی مخکې بیا الله وایي أإله مع الله آیا شتي د الله سره بل برخدار څوک داسې چې دا کارونه کوي نشته ښه راشه یو بل مثال پې دله درکړم چې ښه په دې خبره باندې پوه شو د خپل خوب کې صرف سوچ وکړه بس نور هر څه پرېږده د خوب کې دې سوچ کړی د کله چې موږ ویده کېږو دې کې سوچ وکړه الله رب العزت په قرآن کې وایي په سورة القصص کې قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة کچرت الله دا شپه د قیامت پورې په موږ باندې دغه شان وساتي من إله غير الله يأتيكم بضياء الله نه علاوه بل څوک داسې شته چې بیا تاسو له رڼا راوړي ورځ راوړي نشته دې کې چې ته سوچ کړی ځکه الله وایي فلا تسمعون تاسو نه اورئ خبره مخکې بیا الله وایي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة که الله دا ورځ د قیامت پورې دغه شان ورځ ساتي من إله غیر الله یأتیکم بلیل دا الله نه علاوه بل څوک شته چې په تاسو باندې شپه راوړي هېڅوک نشته یوازې په دې خپل خوب کې سوچ وکړه او د شپې ته سوچ وکړه الله عظمت به درته معلوم شي موږ چې د شپې کله ویده شو عجیبه زموږ دا خوب دی موږ چې کله ویده شو دا پیسې مثال در کوم ګوره که داسې موږ مثالونه شروع کړو سوچ هم پرې شروع کړو خپل رب به وپېژنو د ډېر حده پورې موږ چې کله ویده شو که نه سترګې بندې کړو زموږ د بدن دا ټول اندامونه هغه اکثر کار پرېږدي حس ختم شي اجمالا ټول اندامونه بند شي لکه سترګې ته وګوره سترګه را بندې شي الا دا چې یو سړی بیماري هغه کله ویده دغه شان چې سترګې کوله ویده ویده خو نور چې عام کم د الله بندګان دي انسانان دي دوی سترګې بندې کړي او ویده شي نو دې ځکه رؤیت چې دی هغه ختم شو ته څه شی لیدی نه شي ها بین په چا باندې نه لګي هغه انسان چې اوس ښه برابر په ده باندې بین لګېدو خو چې کله دی ویده شو په ده باندې بین نه لګي بیا هغه انسان د ده هغه دماغ هغه شان ویښ نه وي څنګه چې مخکې و دماغ یې موده غونته کې شي صرف چې کوم کار کوي که نه ښه صحیح هغه د ده غوږونه دي په غوږونو باندې د باندې اواز لګي
دا څوک دی چې دا سوال دې کړی دا څوک دی چې دا باقي اندامونه یې داسې اوده کړو او په دې غوږونو کې دغه طاقت شته جواب به تاته میلاو شي الله او خپل رب به وپېژني نور هر څه اوده دي او غوږ چې دی هغه کار کوي ته پې اواز اوري خبره که موږ دې کې لاړ شو ډېره به اوږده شي خو لنډه درته دا ووایم الله وایي ډېرې خبرې دي او ډېرې خبرې دي سورت لقمان کې الله رب العزت وی ما دا کړي دي ما دا پیدا کړي دي ما دا کړي دي ما دا کړي دي بیا په آخره کې وایي هذا خلق الله دا هغه پیدایش دی چې الله کړی فأروني ماذا خلق الذين من دونه الله وی ما ته دا وښایئ چې دا تاسو چې ما سره برخداران جوړ کړي دي که بوتان دي که باباګان دي که پیران دي او که بل مخلوق ته او بل دی دوی څه پیدا کړي دي دوی خو هم څه کارنامه کړي که نه الله وی ما ته هغه کارنامه وښایي نو که چېرته موږ سوچ وکړو د الله په مخلوقاتو کې نو موږ ته به پته ولګي چې الله څوک دی په آخره کې د یو شاعر یو څو شعرونه ته وایم او په دې کې سوچ وکړه او په دې باندې دا خبره ختمو دا ډېر خوندور شعرونه دي او که په دې د ځان پوه کړو په توجه سره دې واورېدو نو د ډېر حده پورې به خپل رب وپېژنې چې هغه څوک دی چې موږ یې بندګي کوو موږ ورته سجده لګوو شاعر وایي لله في الآفاق آیات لعل اقلها هو ما الیه هداکا وی د الله رب العزت په دې مخلوقاتو کې د الله د قدرت او د توحید او د عظمت ډېرې نښې دي ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك په دې نفس کې زموږ په دې خپلو نفسونو کې دننه وایي دومره عجیبه د الله د قدرت نښې پرتې دي که نه خو که چېرته ودرېدې او په دې سترګو باندې نو ته به تعجب وکړي والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك او د الله د مخلوقات نه دي د کائنات په دې کې دنه ډېر رازونه پراته دي د الله د قدرت لوی لوی نښې پکې پرتې دي او که ته کښېناستې او تفسیر او وضاحت دې شروع کړو نو ستړی به شي خو دغه وضاحت به پوره نه شي د الله د قدرت دا نښې به بیان نه کړې پوره د هغې به داسې حق ادا نه کړي لکه څنګه چې پکار دی بیا یو څو دا شاعر په دې خپله شاعرۍ کې ذکر کوي وایي قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك دلته مو سوالونه دي ها وایي دغه بیمار دا مریض چې د څو کالو نه په کټ کې پروت او خلکو وړو راوړو او کله یو علاج کله بل علاج اخره کې هغه ورځ راغله چې الله وله روغ صحت ورکړو او ډاکټرانو دی چوټي کړی او ډاکټرانو ته ویلي و د ده علاج نشته دی کور ته ویسئ بس د ده وخت ختم شوی دی هغه سړی روغ شو د ده نه تپوس وکړه من عافاکه تا د روغ صحت چا درکړو د دې په جواب کې که د دې په جواب دې ځان پوه کړو ته به وپېژنې چې الله څوک دی بیا وایي قل للصحیح یموت لا من علة من بالمنایا یا صحیح دهاکه روغ سړی ناسا پرولی به مړ شو روغ رمټ سړی مړ شو د ده نه چېرته تپوس وکړه چې ای روغ رمټ انسانه ته چا مړ کړې تا چا مرګ راوستو که د دې سوال جواب دې ولټوو نو خپل رب به وپېژنې چې هغه څوک دی قل للطبیب تخطفته ید الردى من یا طبیب بطبه ارداک دا ډاکټر نه طبیب نه تپوس وکړه بیمار شوی دی چې ته خو د خلکو علاجونه کوې ته نن چا بیمار کړی که د دې سوال جواب دې معلوم کړو نو خپل رب به وپېژنې وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك او کله چې ته دا مار وینې مار او دې د زهرونه ډک دی د ده نه چېرته تپوس وکړه ته دې زهرونه چا ډک کړی دننه او بیا عجیبه دا ده واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك تپوس دې وکړه ای مارا ته آخر ژوند څنګه تېری خو ستا بدن او ستا خوله خو د زهرونه ډک دي هغه زهر چې دی په یو ټک چاله ورکړي هغه مري او په خپله دی نه مري دا سوچ خبره ده د ده نه دا تپوس وکړه او د دې تپوس په جواب کې
د الله رب العزت معرفت پروت دی، ته به الله وپېژنې. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. وی د ګبین دا مچۍ چې دي د دوی نه چېرته تپوس وکړه چې ستا د خېټې نه دا څنګه دا ګبین راوځي، دلته کومه فیکټري اخر لګېدلې ده، کومه مسنه لګېدلې ده چې داسې خوندور رزق ترې راوځي. وقل للشهد من حلاك، او بیا د دې ګبین نه تپوس وکړه په تا کې دا خوږوالی چا پیدا کړی دی، د ګبین نه تپوس وکړه په تا کې خوږوالی چا پیدا کړی. بل سائر اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. الله اکبر. وی هغه پیونه تپوس وکړه، پیونه کاغه د غوا دي، کاغه د میخې دي، کاغه د بیزې دي، کاغه د اوښې پی دي، حلال پی چې کوم څکې کېږي، ته تپوس وکړه چې دا پی اخر چا صفا کړي دي، دا خو د غوښانو او د وینې په منځ کې راتېر شوي دي، دا چا دي چې تک سپین صفا راویستي دي. د دې سوال جواب کې د معلوم کو خپل رب وپېژني. بیا وایي قل للهوى تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. د دې سیلۍ نه تپوس وکړه، د سیلۍ چې د هوا لاسونه یې زموږ محسوسوي، بدن یې زموږ محسوسوي، په سترګو یې موږ نه یو. چېرته یو ورځ وایي د دې سیلۍ نه تپوس وکړه چې ته چا د دې خلکو د دې سترګو نه پټه کړې. عجیبه نه ده، محسوسوي او وینو نه. یاره وایي نن سیلۍ ډېره تیزه ده، چا لیدلې ده؟ هېچا نه ده لیدلې. تپوس د دې سیلۍ نه وکړه ته چا پټه کړې. حالانکه موږ دې محسوسو. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. کله کله به په صحرا کې په تکو تورو غرونو کې یو بوټی به وینې، شین بوټی راښتی، د ده نه تپوس وکړه ته چا راویستی. د دې سوال جواب که دې معلوم کو، تا ته به پته ولګي چې ستا رب څوک دی. قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. بعض میوې تروي که نه، بعض خوږي، ته د دې میوو نه چېرته تپوس وکړه چې ته ولې تروی، ته ولې خوږی، په تا کې دا تریووالی چا اچولی دی، په تا کې دا خوږوالی چا اچولی دی. که د دې سوال جواب دې معلوم کو خپل رب وپېژني. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. کله چې ته کجوره خورې که نه، او د کجورې په دې دانه کې دننه هغه اډوکی پروت وي، هغه اډوکي کې په دې منځ کې داسې کرښه راغلي، تپوس وکړه وایه دا کرښه په تا کې چا راوستې ده. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الله أكبر. وی که د دې جوابونه دې واورېدو که نه، نو هغه عجایبات به واورې او هغه عجایبات به ویني چې حیران به شي. نو بیا په آخره کې وایي ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. یا الله ټول حمد او ثنا ستا دپاره دي، ټول تعریفونه ستا دپاره دي، ستا نه علاوه د کمال او د ټولو تعریفونو لایق بل څوک نشته. اخره کې شاعر زموږ نه سوال کوي، یو سوال دی او دا زما ستاسو نه دی، او په دې باندې به دا بیان او نشیس هم ختم شي. خو د دې سوال جواب به ځان له په یقین سره ورکوئ او ځان له به یې ورکړي، او هر انسان ته به خپل جواب معلومي. ویا ایها الانسان مهلا، اے انسانه لږ صبر. شاعر څه ویل غواړي، تا ته وایي لږ صبر. یا ایها الانسان مهلا، صبر. ولې څه چل دی؟ وی سوال دی ما الذي بالله جل جلاله اغراك. د دې عظیم رب نه ته چا دوکه کړی، چا تیارولی؟ اخر ته کوم شي داسې مجبوره کړي چې د الله د دین نه واورېدي؟ اخر کوم شي ته داسې دوکه کړی چې دین دې شاته ګزار کړی دی او په هغې پسې منډې وهي، او دومره عظیم رب دې پرېښودی دی، د دې عظیم رب هغه عظیم دین دې پرېښودی دی، دینداري دې پرېښودی دی. نو د دې سوال جواب په تاسو باندې قرض دی، او هر سړی دې دې جواب هغه ځان له ورکړي. الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د هغه عظمت پیدا کړي. الله دې زموږ د محبت چې کوم د الله سره دی دا دې الله ډېر کړي. الله دې په موږ کې تقوا او یره پیدا کړي، او الله رب العزت دې موږ له د هغه د راضي کولو توفیق راکړي، او دلته زموږ دا راجمع کېدل دي د الله د رضا کېدو ذریعه وګرځي. کوم چې زموږ وروڼه او خویندې مسافر دي،
خصوصا الله دې په دوی باندې رحم وکړي او دې مسافرو ته چې څه مشکلات دي الله رب العزت په خپلو قدرتونو سره حل کړي او که دلته څوک بیماران یا څوک چې زموږ دا بیان اوري اني چې څوک پکې بیماران الله دې ورله روغ صحت ورکړي او الله رب العزت دې زموږ ټولو آخره خاتمه په ایمان باندې کړي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راضي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.